دا خو مې د کار جامې اغوستې دي اور چې لګوي هغه لا نورې دي تنها نه یم ټول هېواد را سره ناست دی خاموشي ده او ستا یاد سره ناست دی الله دا دې په ډوډۍ پسې لېږلی په کوټې کې مولاداد را سره ناست دی کوټه یې الله درکړی نه پوهېږم و دا خلکو ته سلام کوه هلکه نه وایم چې ژاولې دې سي بندې پټاویږي چې کوبۍ سړی بیریږي بلالي لاسونه بل چاړولي شه دا ځکه دومره سوی کوي پر هغه جانان ګیلې کولې خړ زه ومه خبره داسې وه چې مړ زه ومه غریب سړی ومه د کلي منځ کې په هرې پیښې به ککړ زه ومه بل داسې ځای خو نسته چې یې وساتي له غمه ساتلي وي اکثرو خلکو زړونه په سپوږمۍ د مستۍ پیټې مې ولوېدله سره د مستۍ پیټې مې ولوېدل له سره ته چې لاړې زندګي سوه در په در پلالي لاسونه بل چاړولي پلالي لاسونه بل چاړولي شه دا ځکه دومره سوی کوي پر هغه ما د خپل ناکامه ژوند لمانځنه وکړه ما د خپل ناکامه ژوند لمانځنه وکړه وبښه تا ته مې پام نه و اختره تا بیا زلفې څنډ وهلې که برجینې تا بیا زلفې څنډ وهلې که برجینې هوا راغلله زما تر خوار ټټره په څهرې پسې مې ډېرو خندا وکړه په څهرې پورې مې ډېرو خندا وکړه د ښکلا له تخته ولوېږې دلبره څه سپین سترګې زمانه سوله ترنګه ژر قیامت کړې چې موږ خلاص سو له دې سره د غزل او مزل پاڼې همداشان د یوټیوب چینل درنو لیدونکو په سلام او مینه مو هرکلی او د کوچني اختر ډېره مبارکي هیله د ښه به یاست او اختر به په خیر سوي قدرمنو تاسو ته خو بهتره معلومه ده چې په دې خپرونه کې موږ له شاعرانو سره د هغو پر شعر شاعري او شخصي ژوند خبرې اترې کوو د هلمند ولایت نه دالي ولسوالۍ ته راغلي یو چېرته چې زموږ ګران یار ولسمل صاحب اوسېږي شعرونه به ترې اورو ژوند به یې پوښته او کوښښ کوو چې څو پوښتنې هم ترې وکړو ولسمل صاحب په سلام او هرکلی کوم زموږ په دې ادبي خپرونه کې درته ډېر زیات ښه راغلاست وایم مننه ټکور صاحب زه هم په خپل وار سره سلامونه احترامات د ستاسو د پیج د غزل او مزل ادبي بانډار ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم خدای پاک دې وکړي چې جوړ او روغ وي او د اختر شپې او ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ تېرې کړي وي پای ته رسولي وي ډېره مننه ولسمل صاحب راځه غزل درنه اورو بیا به وروسته پوښتنو ته راګرځو مننه ټکور صاحب غزل داسې ده وایي دا ستا سترګې وزیرې دي باڼه رئیس جمهور نو خود در پسې ژاړي زما زړه رئیس جمهور دا ستا سترګې وزیرې دي باڼه رئیس جمهور نو خود در پسې ژاړي زما زړه رئیس جمهور ولس یې زارترکی سو په چغو چغو ژاړي راکښېنوئ د خوب څخه بیده رئیس جمهور دا بیت بیا اورو ولس یې زارترکی سو په چغو چغو ژاړي راکښېنوئ د خوب څخه بیده رئیس جمهور نو څنګه په یې رحم پر موږ باندې وای راغلی ټکور صاحب نو څنګه به یې رحم پر موږ باندې وای راغلی که ته نه د ولس کول ړانده رئیس جمهور د ښکلو څه به جوړ کړمه د خپل هیواد فوجونه د ښکلو څه به جوړ کړمه د خپل هیواد فوجونه که چیرې په ټول ژوند کې سومه زه رئیس جمهور دا بیت بیا اورو د ښکلو څه به جوړ کړمه د خپل هیواد فوجونه که چیرې په ټول ژوند کې سومه زه رئیس جمهور ټکور صاحب خوشحاله ده همزولو ته په هر قدم کې وایي خوشحاله ده همزولو ته په هر قدم کې وایي راوړي زما سترګو ته رانجه رئیس جمهور دا بیت ډېر جالب دی بیا اورو مننه خوشحاله ده همزولو ته په هر قدم کې وایي راوړي زما سترګو ته رانجه رئیس جمهور کاروان د شاعرانو تر سر تیر دی ولسمله نه ټانګ نه تیاره لري او نه رئیس جمهور ډېر خوندور دا وروستی بیت بیا اورو بیا به وروسته پوښتنه کاروان د شاعرانو تر سر تیر دی ولسمله نه ټانګ نه تیاره لري او نه رئیس جمهور ډېر خوندور بلا خوندور ولسمل صاحب موږ خو مو له نوم او څېرې سره بلا اشنا یو
که چیرې لیدونکو او اورېدونکو ته خپل ځان ور وپېژني نو ډېر به ښه سي. ټکور صاحب محترمه کېدای سو چې لیدونکو زما اواز تر ډېره حده اورېدلی وي او پر سوشل میډیا یې زموږ لیکلي شعرونه تعقیب کړي وي لیدلي وي او دغسې په ژوندۍ بڼه یې کېدای سي اکثرو ملګرو نه یم لیدلی. زه نیک محمد ولسمل یم، د نادعلي ولسوالۍ اوسېدونکی یم او د هغه تر څنګ د نادعلي ادبي او فرهنګي ټولنې یو تن شاعر یم. ولسمل صاحب څومره وخت کېږي چې شعر شاعري ته مخ کړی، علت یې څه و؟ ټکور صاحب محترمه د شعر او شاعري علت چاته نه معلومیږي چې زما د شعر او شاعري دغه علت و ما شعر او شاعري شروع کړه. دا یو الهي ورکړه ده، یو الهي الهام دی چې یو شاعر ته خدای پاک ورکړی وي. نو ما هم له ماشومتوبه له شعر او شاعري سره زیاته مینه درلودله. په 18 کلنۍ کې 19 کلنۍ کې په دغه وتوانېدلم چې شعر ولیکم. څو کاله کېږي؟ 2 کاله کېږي چې اوس شعر او شاعري کوم او خپله توانېدلی یم چې خپل په لاس او خپل په قلم شعر او غزل ولیکم. 2 کاله ډېر کلونه کېږي، بلا ډېر وخت کېږي. نو څومره غزلونه، نظمونه او طنز به مو لیکلي. تاسو طنز ته ډېر کار کړی دی، د طنز په ژبه مو ډېر الفاظ ډېر شیان راخیستي او تر لیدونکو او اورېدونکو پورې مو رسولي، تر ټولنې مو راوړي دي. او بلکل تقریبا مخکې مې درته ویله چې 2 کاله کېږي شعر و شاعري مې شروع کړې ده. په دغه 2 کاله کې مې یو نظم لیکلی دی، هغه م اوس راڅخه ورک دی. ټوله شعرونه مې غزل شعرونه دي او د غزل شعرو کې 3 برخې ته مو کار کړی دی، حماسي ته، عشقي ته او طنز ته. پر 3 برخو مې ویشلي دي. انشاءالله په دغه 2 کاله کې به مې دغه شعرونه چې د شاعرانو تر نظر وتلي دي یا خپاره سوي دي یا په مشاعرو کې ویل سوي دي یا د رسنیو د لارې څخه ویل سوي دي 200 شعرونه لرم چې هغه تر شاعرانو تر نظر وتلي دي. 200 بیخي زیات غزلونه دي، بیخي ډېر غزلونه دي. څنګه دی کتاب چاپ ناچاپ کتاب یا مخ ته اراده لرئ چې کتاب مو چاپ سي یا نه؟ تیر کال مو اراده وه د کتاب د چاپولو، خو بیا چې مې د ځینې ملګرو سره مشوره وکړله، هغه کسانو سره چې کتابونه یې چاپ کړي وو، هغو راته ویل چې صبر وکړه، کیدای سي په راتلونکي کې د شعرونه تر دغه هم قوي سي، چاپ سي، په راتلونکي به پاته وي او مینوال به ولري. نو پر دې اساس مې تر اوسه پورې کتاب معطله کړی دی، کتاب نه لرمه. ورته سودا مې ده په راتلونکو کلو کې او داسې ژر نه چې درته وایم په دغه راتلونکي کال کې یا په راتلونکي میاشتو کې. د کتاب نوم به څه وي چې اوس لا لیدونکي او اورېدونکي پوه سي؟ ټکور صاحب محترمه د کتاب نوم بیا ستاسو سره د ان صاحب سره دغه ملګرو سره چې هغه ډېر فعاله وي د هغو سره مشوره کوو، نوم به هغه راته انتخابوي چې هغو نوم راته انتخاب کړي. موږ به خپل شعرونه راټول کړو په هغه ټولګي کې البته تر مینوالو بیا ورسوو. ډېره مننه. په څومره چې پر شعر شاعري وخت تېرېږي هغومره قوي کېږي او ښه شعر ځینې جوړېږي. نو ولسمل صاحب راځه د طنز په ژبه مسلسل څو غزله درنه اورو. د طنز تر مخه به یو شعر درته وایمه. شعر داسې دی: خیالونه په سپوږمۍ کې او یادونه په سپوږمۍ کې، دا 2 شیان به ډېر وي میلنونه په سپوږمۍ کې. خیالونه په سپوږمۍ کې او یادونه په سپوږمۍ کې، دا 2 شیان به ډېر وي میلنونه په سپوږمۍ کې. بل داسې ځای خو نسته چې یې وساتي له غمه، بل داسې ځای خو نسته چې یې وساتي له غمه، ساتلي وي اکثرو خلکو زړونه په سپوږمۍ کې. دا ډېر ښه بیت یې اورئ. مننه. بل داسې ځای خو نسته چې یې وساتي له غمه، ساتلي وي اکثرو خلکو زړونه په سپوږمۍ کې. د دې دنیا پر سر به یو سړی بې عیبه نه وي، د دې دنیا پر سر به یو سړی بې عیبه نه وي چې خدای پاک پیدا کړي دي داغونه په سپوږمۍ کې. د دې دنیا پر سر به یو سړی بې عیبه نه وي چې خدای پاک پیدا کړي دي داغونه په سپوږمۍ کې. چې شپه سي ورته ګوري مینان د زړه له درده، چا سترګې رسم کړي چا مخونه په سپوږمۍ کې. چې شپه سي ورته ګوري مینان د زړه له درده، چا سترګې رسم کړي چا مخونه په سپوږمۍ کې. او د ستورو همسایه وم د رڼاو په محل کې، ما تېر کړله شریکه څو کلونه په سپوږمۍ کې. د ستورو همسایه وم د رڼاو په محل کې، ما تېر کړله شریکه څو کلونه په سپوږمۍ کې. رویبار د ولسمل په هغه وخت کې هیڅوک نه و، رویبار د ولسمل په هغه وخت کې هیڅوک نه و، در استولې تا ته سلامونه په سپوږمۍ کې. دا بیت بیا اورو. رویبار د ولسمل په هغه وخت کې هیڅوک نه و، در استولې تا ته سلامونه په سپوږمۍ کې.
بلا خوندور. مننه ژوندي اوسئ ټکور صاحب محترمه. ټکور صاحب جانان ګیلې کولې خړ زه ومه خبره داسې وه چې مړ زه ومه. واه دا ټول شعرونه ان صاحب ته ډالۍ. ان صاحب درته ډالۍ دي. جانان ګیلې کولې خړ زه ومه خبره داسې وه چې مړ زه ومه غریب سړی ومه د کلي منځ کې په هرې پیښې به ککړ زه ومه. واه 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 دا بیت بیا اورو. غریب سړی ومه د کلي منځ کې په هرې پیښې به ککړ زه ومه د امنیت چارې یې ما ساتلې ښکلې به لاندې وه خو لوړ زه ومه. ان صاحب د امنیت چارې یې ما ساتلې ښکلې به لاندې وه خو لوړ زه ومه ښه به مې راویستی د زړه وه کور ته بیرته به هغه چاته پړ زه ومه. ښه به مې راویستی د زړه وه کور ته بیرته به هغه چاته پړ زه ومه هر چا په دغه ولسمل بللم هر چا په دغه ولسمل بللم داسې تک ژړ لکه پاپړ زه ومه. د کلا ته تر شاجوی سړی بیریږي چې یوازې ولاړ سي لوی سړی بیریږي. د کلا ته تر شاجوی سړی بیریږي چې یوازې ولاړ سي لوی سړی بیریږي. زه دا نه وایم چې ژاولې داسې بندي پټاویږي چې کوبۍ سړی بیریږي. واه 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 دا بیت بیا اورو. زه دا نه وایم چې ژاولې داسې بندي پټاویږي چې کوبۍ سړی بیریږي. که هر څومره امنیت سي وروره بیا هم که هر څومره امنیت سي وروره بیا هم په هلمند کې د دوبۍ سړی بیریږي. و بېشک جنګ کولی سم په کور کې ښه تکړه یم جنګ کولی سم په کور کې ښه تکړه یم خو د باندې له مرمۍ سړی بیریږي. ډېر خوندور. جنګ کولی سم په کور کې ښه تکړه یم خو د باندې له مرمۍ سړی بیریږي. څنګه ولاړ سمه د شپې د خوا جومات ته څنګه د شپې د خوا جومات ته توره شپه د حجانۍ سړی بیریږي. ولسمال یم د سیاست خبرې نه کړم ولسمال یم د سیاست خبرې نه کړم پر دا خپلې ککرۍ سړی بیریږي. ډېر خوندور. دا ستا رقم په ټوله ښار کې نه و ځکه کمی دې په رخسار کې نه و. دا ستا ان صاحب دا ستا رقم په ټوله ښار کې نه و ځکه کمی دې په رخسار کې نه و. زه یې چې چلی وم خبر پرې نه وم زه یې چې چلی وم خبر پرې نه وم دومره تاثیر پاته په مار کې نه و. زه یې چې چلی وم زه یې چې چلی وم خبر پرې نه وم دومره تاثیر پاته په مار کې نه و. ټکور صاحب زما او ستا د بې مطلبه مینې متن چاپ سوی په اخبار کې نه و. دا بیت بیا اورو. زما او ستا د بې مطلبه مینې متن چاپ سوی په اخبار کې نه و. زه پوهېدلم چې موږ سوله غواړو زه پوهېدلم چې موږ سوله غواړو خو هېڅ اثر مو په شعار کې نه و. زه پوهېدلم چې موږ سوله غواړو خو هېڅ اثر مو په شعار کې نه و. ولسمل مړ دی نور یې مه لټوئ که په هلمند او کندهار کې نه و. په خفګان کې یې لا حسن یو په زر سي په خفګان کې یې لا حسن یو په زر سي څومره خوند کوي چې ښکلې مرور سي. واه واه محبت وي د کمزور په خلکو داسې محبت وي د کمزور په خلکو داسې لکه ګل چې د ماشوم په لاس کې ورسي. واه مشر ورور ته احترام کوه هلکه هر ستونزې ته یې پام کوه هلکه. ان صاحب مشر ورور ته احترام کوه هلکه هر ستونزې ته یې پام کوه هلکه. د غربي رواجو مه نیسه لمنه یو څه خیال خو دې د کام کوه هلکه. د غربي رواجو مه نیسه لمنه یو څه خیال خو دې د کام کوه هلکه. ورځ تر بلې شاته ځې لکه څوک یاد کړم. ټکور صاحب ورځ تر بلې شاته ځې لکه څوک یاد کړم مخ ته تګ وکړه اقدام کوه هلکه. غټ کوټۍ الله درکړې نه پوهېږم غټ کوټۍ الله درکړې نه پوهېږم و دا خلکو ته سلام کوه هلکه. ورځ د وړونو سره تېره کړه په کار کې ورځ د وړونو سره تېره کړه په کار کې دا واټساپ دی بیا ماښام کوه هلکه. دا لیدونکو ته ډالۍ بیا اورو.
ورځ د وړونو سره تېره کړه په کار کې دا واټساپ دی بیا ماښام کوه هلکه ولسمل درنه هېر نسي په لمانځه کې دعاګانې تل مدام کوه هلکه په ما داسې کیفیت سي چې ته راسې په ما داسې کیفیت سي چې ته راسې د شکي روژې په ورځې چې اختر سي وه څومره په زړه پورې او هغه ځای هغه منظر به د کتو وي هغه ځای هغه منظر به د کتو وي یا باسین چې ور داخل په سمندر واه څومره په زړه پورې ولسمل صاحب له تا یې اورو ټکور صاحب د سپینو ستورو څخه توره غزل مه جوړوه چې الهام نه راځي په زوره غزل مه جوړوه د سپینو ستورو څخه توره غزل مه جوړوه چې الهام نه راځي په زوره غزل مه جوړوه چې مور دې وږې وي نهار وي تر سهاره پورې چې مور دې نهار وي تر سهاره پورې په داسې وخت کې خو نو وروره غزل مه جوړوه مننه چې مور دې وږې وي نهار وي تر سهاره پورې په داسې وخت کې خو نو وروره غزل مه جوړوه کمال پیدا کړه په غزل دې بنګړي وشرنګوه کمال پیدا کړه په غزل دې بنګړي وشرنګوه خو د بنګړو له شرنګ او شوره غزل مه جوړوه مننه کمال پیدا کړه په غزل دې بنګړي وشرنګوه خو د بنګړو له شرنګ او شوره غزل مه جوړوه باید لمبې ور باندې مړې سي د سینې په کور کې د سرو سکروټو او له وره غزل مه جوړوه مننه باید لمبې ور باندې مړې سي د سینې په کور کې د سرو سکروټو او له وره غزل مه جوړوه خلک یې نه اوري فایده یې ولسمله څه ده پر خوله دې لاس ونیسه نوره غزل مه جوړوه د انتظار په اذیت کې مې کلونه وسي د انتظار په اذیت کې مې کلونه وسي ستا د لیدو ورځې راځي خو دومره ژر نه راځي وه یو مسنجر و ذریعه د رابطې ورسره یو مسنجر و ذریعه د رابطې ورسره او په هغې یې هم پیغام د خیر خبر نه اختر په نورو خلکو راسي او په موږ باندې اختر په نورو خلکو راسي او په موږ باندې شاهده ورځ د اختر راسي خو اختر نه راځي واه څومره ښکلی بیان ولسمال صاحب ډېره مننه درې غزله نور درنه اورو بیا به خپرونه تړو ټکور صاحب تنها نه یم ټول هیواد را سره ناست دی خاموشي ده او ستا یاد را سره ناست دی تنزیه دی تنها نه یم ټول هیواد را سره ناست دی خاموشي ده او ستا یاد سره ناست دی الله داد په ډوډۍ پسې لېږلی په کوټې کې مولاداد را سره ناست دی الله داد په ډوډۍ پسې لېږلی په کوټې کې مولاداد سره ناست دی مننه ډرامه یو څه بې خونده راته ښکاري ناظر مړ دی رحیمداد سره ناست دی له دښمنه یې ساتلی یم په نره یو تکړه سیف الجهاد را سره ناست دی له دښمنه یې ساتلی یم په نره یو تکړه سیف الجهاد را سره ناست دی ولسمل یم پر سر باندې بیریږم ته برزین والا فرهاد را سره ناست دی ټکور صاحب ډېرې ښایسته دي په زړه پورې دي ستا د خولې خبرې دي خوشخورې دي ډېرې ښایسته دي په زړه پورې دي ستا د خولې خبرې دي خوشخورې دي دا خو مې د کار جامې اغوستې دي اور چې لګوي هغه لا نورې دي دا خو مې د کار جامې اغوستې دي اور چې لګوي هغه لا نورې دي زړونه یې صفا لکه هندارې دي زما انډیوالانې تکې تورې دي زړونه یې صفا لکه هندارې دي زما انډیوالانې تکې تورې دي ناست یم انتظار بې هوښه کړی یم سترګې مې نیولې ستا پر لورې دي ناست یم انتظار بې هوښه کړی یم سترګې مې نیولې ستا پر لورې دي زړه مې په تحفه کې درلېږلی دی سرې د محبت وینې په پورې دي زړه مې په تحفه کې درلېږلی دی سرې د محبت وینې په پورې دي پرېږده ولسمل اعصاب مه پرېخوره دا د شاعرۍ خبرې ډېرې دي ټکور صاحب د نوک څخه نیولې بیا تر سره خالي نه دی
د نوک څخه نیولې بیا تر سره خالي نه دی شاعر ته خدای ورکړی له هنره خالي نه دی د نوک څخه نیولې بیا تر سره خالي نه دی شاعر ته خدای ورکړی له هنره خالي نه دی اوس هم پکښې دا ستا د نوم یو څو تورې دي پاته اوس هم پکښې دا ستا د نوم یو څو تورې دي پاته دا زړه دی ته یې وګوره دلبره خالي نه دی راتلل و دې دنیا ته او یا تلل د دې دنیا نه و دې دنیا ته او یا تلل د دې دنیا نه شریکه دا منزل مو له سفره خالي نه دی دا ستا پر لارې تللي دي او ستا د لارې مل دی دا ستا پر لاره تللي دي او ستا د لارې مل دی رسول یو امت له پرهره خالي نه دی الله دې خیر وکړي چې کوم بد خبر خو نه وي الله دې خیر وکړي چې کوم بد خبر خو نه وي پوهېږم چې نظر دی له خبره خالي نه دی پر سر د ولسمل د یو نیکبخته چا لاس پروت دی پر سر د ولسمل د یو نیکبخته چا لاس پروت دی دا داسې کلک خوم لکه ډبره خالي نه دی ډېر خوندور دغه وروستی بیت بیا ورو بیا به خپرونه تړو له خیره پر سر د ولسمل د یو نیکبخته چا لاس پروت دی دا داسې کلک خوم لکه ډبره خالي نه دی ولسمل صاحب ډېره مننه وایي د روژې هر ماښام اختر دی زرې د پیشنمي د لاسه یمه د پیشنمي غورونه مړه دي ملا په چیغو روژهتان راویښوي څومره په زړه پورې د روژې یاد دې راتازه کړي ولسمل صاحب ډېره مننه دا چې د خپرونې وخت ته ګورو نو وخت پر خلاصېدو دی او نوره اجازه نه راکوي ډېره مننه چې زموږ بلنه ومنله وخت مو راکړ ستاسو یم کور ودان چې د لښکرګاه ښار څخه مو ځان راخوار کړ نادعلي ولسوالۍ ته او زموږ سره مو یو څو شېبې په دا شاعرانه بنډار کې ګډون وکړ او موږ مو د دغه مستحق وبللو چې ستاسو سره په دې ښایسته خپرونه کې تر مینوالو تر لیدونکو پورې خپل کمزوري اشعار ور ورسو مننه ژوندي اوسئ ډېره مننه د غزل او مزل پاڼې همداشان د یوټیوب چینل درنو لیدونکو دا و له ولسمل صاحب سره یو کوچنی شانتي بنډار تر بیا چې موږ تر یو بل شاعر ځو نو پر همدې ځای ما ټکور او د کیمرې په برخه کې ان صاحب ته اجازه ورکړئ د لیاله امان